السلام علیکم دوستانو، هیله لرم روغ او جوړ اوسئ. د امین میډیکل ټوټوریالز چینل ته ښه راغلاست. نن یو ځل بیا غواړم چې د یو نوې ناروغۍ په اړه تاسو سره معلومات شریک کړم چې هغه ناروغي د کینسر څنګه پراختیا یا وده کولی شي. نو هیله لرم چې تر پایه زموږ ملتیا وکړئ. زموږ بدن له سلهاوو میلیونو حجرو څخه جوړ شوی ده. دا حجرې ډېرې وړې دي او دومره کوچنۍ دي چې موږ 100 حجرې کولی شو د ستنې په څوکه ځای پر ځای کړو. زیاتره حجرې نیوکلیس یعنې هسته، سایتوپلازم او سیل ممبرین یعنې حجروي غشا لري. هسته د حجرې د کابو کولو مرکز دی او د حجرې ډي ان اے ساتي او رنغاړي. ستاسو ډي ان اے ټول هغه ضروري لارښوونې وړي چې ستاسو بدن جوړ کړي وي او د دوی وظایف وساتي. هره لارښوونه د ډي ان اے یو ځانګړې برخې ته دوام ورکوي چې د جین څخه عبارت ده. د حجرې وده او زیادښت د پرله پسې پروسو یو برخه ده چې د سیل سایکل یعنې حجروي دوران څخه عبارت ده. حجره باید د مختلفو پړاوونو د حجروي دوران یعنې سیل سایکل له لارې چې هره سایکل یا دوران باید یو پر بل پسې د چیک پوینټ یعنې ساټکي له لارې لاړ شي. دا چیک پوینټ د ترافیکي اشارو غوندې عمل کوي او حجرې ته شنه اشاره ورکوي چې دوی آماده دي چې د بل پړاو لپاره لاړ شي او یوازې صحتمندې حجرو ته اجازه ورکوي چې زیاتې شي او د حجروي دوران باید هغه حجرې کنټرول کړي کوم چې د پرېښودو په جریان کې دي. د ډي ان اے دننه حجرې بعضې وخت خرابېدی شي او همدارنګه زموږ په حجرو کې د یو نارمل پروسس د غلطۍ، چاپیریال او یا هم د راکړې ورکړې په واسطه خرابې حجرې په چیک پوینټ کې درېږي که هغه جوړې شوې وي او یا خرابې شوې وي. مګر کله ناکله خرابې حجرې هم کولی شي چې لاره پیدا کړي تر څو له چیک پوینټ څخه تېره شي او بعضې وخت خراب ډي ان اے لارښوونې شاید حجرې ته ووایي چې په غلط وخت کې زیاتې شي او یا غلط ځای کې. نو که چیرته یو حجره غونډېدل یا یو ځای کېدل بعد له وخته ډیره زیاته شي یا خراب شي، دا بیا د کینسر حجره کېدلی شي او بیا د کنټرول څخه وځي چې ډېرې جوړ کړی شوي ده. هغه څه دی چې کینسر څنګه شروع کېږي، یعنې مطلب دا چې کینسر څنګه کولی شي پرمختګ وکړي، د انسان په بدن کې حجرې څنګه کېدلی شي د کینسر چې نور هم پرمختګ وکړي او زیات شي. دا وه زموږ د نن ورځې ویډیو. که ویډیو مو خوښه شوي نو ویډیو لایک او چینل سبسکرایب کړئ.